جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ترکیې ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د سوداګرۍ له وزیر ښاغلي عمر بولات سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لوریو د سوداګرۍ، پانګونې، سیمه ییز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال وویل چې افغانستان او ترکیه د تاریخ په اوږدو کې دوه دوست او ورونه هیوادونه پاتې شوي او اوس مهال د دغو اړیکو پراختیا ته زمینه برابره شوې او اړتیا ده چې دواړه لوري ترې ښه استفاده وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په دې لیدنه کې له ترکیې سره د سوداګریزو اړیکو پر پراخوالي، په صنعتي پارکونو کې پر پانګونې، د متوسطو او کوچنیو کاروبارونو پر پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز پر پرانیستلو، د نندارتونونو پر جوړېدو، د سوداګریزو خونو پر ګډې همکارۍ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې سوداګریزې خونې پر جوړولو او د ترکیې پانګوالو له لوري په افغانستان کې د پانګونې پر زیاتوالي هر اړخیزې خبرې او ټینګار وکړ. د ترکیې سوداګرۍ وزیر ښاغلي عمر بولات د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او په افغانستان کې د ترکیې پانګوالو له لوري د پانګونې د هڅونې ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې په دې اړه به اړوندې ادارې په ګډه سره کار وکړي. جانان جانان افغانستان.